عیسی علیه السلام په زمانہ کې په یو مقبره باندې تیرېده نو مقبره کې خو تش عذاب دوباره چې راغی 2 رکعته مونځ یې وکړو هغه قبر ګلي ګلزارو باغچې وي نو چې 2 رکعته مونځ یې وکړل خدای پاکه د دې بابا د دې مړي حالات را باندې ښکاره کړي مخکې چې کلمه عذاب و اوس باغچه ده نو عیسی علیه السلام چې 2 رکعته مونځ وکړل الله ورته عیسی علیه السلام دا چې کله دا ماشومه د مور په ګېډه پلار یې مړ شو چې کله ماشوم دنیا ته راغی کتابونه لیکي او ماشوم ته چا ویل اول تلفظ ماشوم پیدا شو نو موږ وایي کاکا ته خندله وکړه ماما ته خندله وکړه اول ورته وایي الله چې کله ماشوم ویل الله دا تلفظ یې د الله په نامه باندې وکړو د مور او پلار تمام ګناهونه معاف بیا چې کله ماشوم په ناظري باندې ختم وکړو بیا هم ګناهونه معاف او بیا به دا یو څو کسان هم جنت ته به ښه خو څوک به وي قاری او عالم دا باغ څوک جنت ته وي چې چا ول تصدی ورکړی دا چا املا مضبوطه کړی دا چا مدد کړی دی هغه ته ویل چې قاری صاحب قاری خوشولي خو څه بخوري ها او قاری سیب متنوي ښه اوس 2023 نه وځو په خوا خلکو کې لږه حیا وا ها سیب متوي اوس صرف قاری هغه سیب ته ګټ کړ